عزتمند امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب کیمیای سعادت کې دا خبره لیکلې ده چې په عبادت پټولو کې فائدہ دا ده چې انسان دریا نه محفوظ شي او په ظاهرولو کې غټه فائدہ دا ده چې نور خلکو ته د دې پیروي وکړي او د هغوی هم عبادت ته رغبت پیدا شي. د دې وجه الله جل شانه د دوانو تعریف بیان کړی دی. په قران کې فرمایي وان تبدوا الصدقات فنعما هي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کچرته تاسو خپل صدقې په ښکارا ورکوي نو دا هم ښه خبره ده او که په پټه فقیرانو ته ورکوي نو دا تاسو لپاره ډیره بهتره ده. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته باندې چانو سره د مدد کولو د فار سمال پکارو نو خلکو ته د صدقې ترغیب ورکو. پدې کې یو انصاری د رفو یو تیلې راوړه. کله چې نور خلکو دا تیلې ولیدله نو بیا نور هم صدقه راوړه. نبی علی صلوات و سلام خوشاله شو او وی فرمایل چا چې په اسلام کې د خطر طریقې بنیاد کې خودو او رستو په دې باندې عمل کول شروع شو نو څوک چې په دې باندې عمل کوي د هغوی عمر اجر بدته هم لیکل کیږي او د هغوی په اجر کې به هیڅ کمی ناراضي، یعنی الله جل شانه به هغوی ته هم پورا اجر ورکوي. دغه شان که څوک حج یا جهاد ته ځي او د دې لپاره ځان له اسباب واخلي او نور خلکو ته د دې لپاره اظهار وکړي چې د هغوی هم شوق پیدا شي نو دا هم صحیح ده. دا هم پر ریا کې ناراضي محترمو. حقیقت خبره ده د محترمو چې کله د ریا خطر وي او د عبادت په ښکارا کولو سره نور ته ترغیب ورکول مقصود وي چې نور خلک هم د دې پیروي وکړي نو بیا عبادت ښکارا کول افضل دي. البته انسان بخپل رړه باندې نظر ساتي ځکه بعض وخت د سړی په زړه کې پټ ریا وي. خدا نور خلکو د ترغیب او اقتدا په بالا باندې خپل عبادت ښکارا کوي نو دا بیا نقصان ده. لہذا که د ریا خطر لوي او په عبادت ښکارا کولو کې نور ته ترغیب ورکول مقصود وي نو بیا عبادت په ښکارا باندې کول افضل دي.